د هرات اوسیدونکي په دې ولایت کې د ترافیکي نظم او د ښار په څلور لارو کې د ترافیکي څراغونو د نشتون څخه سرچه کوي. دا اوسیدونکي وایي چې د ښار په مهمو واټونو او څلور لارو کې د ترافیکي څراغونو او امکاناتو د نشتون له امله د ښاري سمبالښت سیستم ګډوډ شوی او دې چارې په ښار کې د زیاتو ترافیکي پیښو ته لاره هواره کړې ده چې ښاریانو ته ګڼې ستونزې زېږولې دي. دا اوسیدونکي د ترافیکو مدیریت ګرم بولي چې په ښار کې د ترافیکي نظم د سمبالښت لپاره جدي اقدام نه دی کړی. ترافیکي څراغونه په ښار کې د موټر چلوونکو د لارښوونې او دغه راز د ښاري نظم او سمبالښت لپاره مهم سمبول دی چې دا څراغونه د ښار په مهمو واټونو او څلور لارو کې د ترافیکو مدیریت له لوري د موټر چلوونکو د لارښوونې او په ښار کې د ترافیکي نظم د تامین لپاره نصبېږي. خو د هرات ولایت یو شمېر ښاریان په ښار کې د ترافیکي څراغونو د نشتون څخه شکایت لري. دا اوسیدونکي وایي چې د ښار د مهمو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي څراغونه او د لارښود سمبولونه شتون نه لري او که شتون لري له منځه تللي او خراب شوي دي چې په وینا یې دې چارې په ښار کې د موټرو ګڼه او ترافیکی پیش زیاتی کردی چه شهریانو تا گرن ستونزه زیجوالی دی. متاسفانه اولین مشکلی که هست در بخش چراغ‌های ترافیکی میگن زیادتر از چوک‌ها یا زیادتر از چهارراهی‌هایی که ما میرم مشاهده میکنم چراغی وجود نداره یا اگر چراغ هست چراغ خرابه. وقتی چراغ سبز میشه متوجه هستین وقتی چراغ سبز میشه چوک‌ها چهارراهی‌ها همه بنده. یکی که سیستم ترافیک مشکل داره که خدمات خوبی نمیتونن در خدمت مردم قرار بدن و یکی چیز هم مشکل از مردم و مردم نظم ترافیک نمیفهمند. پس من توقعم از ترافیک هم همینه که واقعا رسیدگی بکنم به نحو یک نظم در یک جامعه و در یک محیط و فرهنگ یا اجتماع. وقتی که چراغ‌های ترافیکی یا همین آلارم‌های خراب باشه یک حادثه ترافیکی به وجود میاد مشکلات برای مردم خلق میشه. از مسئولین تقاضا داریم که در این قسمت توجه کنیم. دا شهریان دغه راز د ترافیک او مدیریت د ښاري نظم په سمبالښت کې پاتې بولی او وایي چې یا د ادارې په ښار کې د ترافیکي نظم لپاره رغنده سیستم په لاس کې نه لري. دوی ټینګار کوي چې د ترافیک او مدیریت باید یادو ستونزو د هواري لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. مشکلات ترافیکی خودشون فعلا سر تا سر چراغا کار نمیکنه. چراغای مثلا بود اگر پیش خود مثلا تیار کردن و نکردن پول زور پول و کیسه کردن کلون کلونا چراغ قطعا نداره. خلاف حال مثلا شما هم خودش مسئله کنیم موتورا خلاف استاده میره جاده که یک پول جاده مثلا موتر خلاف رابندون خالی میشه خیلی زیام چیزی بار میاره هم به ترافیک هم به خود ما شما چرا که گلاش مسئله کنیم شما مال از دوری که چراغ کار نمیکنه هم میری عمودن چراغ سوخت میشه میای پاچ چراغ صاحب قطعا چراغ با چیز خونیه قطعا. بلخوا د هرات د ترافیکو مدیریت د ښار په څلور لارو او واټونو کې د ترافیکي پیښو له کبله رامنځته سوې بې نظمي مني او وایي یا د اداره د دې ستونزې د هوارۍ لپاره ځانګړې بودیجه په لاس کې نه لري. ترافیک هیچ بودیجه متاسفانه نداره و قرار بود که شارولی 2% از عوایدی که از طریق ترافیک میکنه پس به ترافیک اختصاص بده تا چراغا جور کنه. اون مرتبه که من خدمت شما گفتم همین موضوع بود. متاسفانه هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم که همون 2% بودجه که شورای وزیران فیصله کرده که شارولی بده نداد. حتی حاضر شدیم که خود اینا و ما چیزی ندم هم چراغا جوړ کنه. د هرات په ښار کې د ترافیکي ستونزو له امله دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د دې ولایت د ترافیکو مدیریت ویلي وو چې یادې ستونزې به هواروي خو اوس وایي چې دې کار ته بودیجه نه لري.